السلام علیکم. دریای نیل د دنیا واحد داسې سیند دی چې ډېر لوی تاریخي اهمیت لري. د دنیا که د قدیم د مصر تهذیب مطالعه وکړو او که د جدید مصر تهذیب ولټو، په دواړو د دریای نیل ډېر ژور اثر دی. ناظرین، دریای نیل د دنیا د ټولو لانګسټ سیند دی چې کل اوږدوالی 6695 کیلومتر دی. دا سیند د دنیا په هغه سیندونو کې شامل دی چې د جنوب نه شمال طرف ته بهیږي. د دې سیند زیات نه زیات پلنوالی 2.8 کیلومتر او ژوروالی یې د 8 نه د 11 میټر پورې دی. دوستانو، دریای نیل د دوه ډېر اهم سیندونو چې د دریای نیل معاون سیندونه یا ټریبیوټري ورته هم ویلی شي د میلاب نه جوړیږي. په دې ټریبیوټریز کې د یو نوم وایټ نایل یا نیل ابیض او د بل نوم بلو نایل یا نیل ازرق یادیږي. وایټ نایل د جهیل وکټوریا چې د افریقې د تازه اوبو د ټولو نه لوی جهیل او د تنزانیا، یوګینډا او کینیا په سرحد واقع دی نه شروع کیږي. دغسې دا سیند د دغه ځای نه یوګینډا، بیا ساوت سودان او بیا سودان ته داخلیږي. د سودان د دارالخلافه سره نږدې د خرطوم په مقام دا سیند د بلو نایل سره میلاویږي. د دې سیند اوږدوالی 3700 کیلومتر دی. دې سیند ته د رنګ د وجې وایټ نایل وایي ځکه چې د دې سیند په اوبو کې سپین رنګ شګه موجود وي. دې سیند ته ځای په ځای جدا جدا نومونه ویلی کیږي لکه البرټ نایل، ماونټین نایل وغیره. دوستانو، د دریای نیل دویم اهم ټریبیوټري ته بلو نایل یا نیل ازرق هم ویلی شي. دا سیند د جهیل تانا چې په ایتوپیا کې واقع دی نه شروع کیږي. د دې سیند اوږدوالی 1450 کیلومتر دی. اگر چې وایټ نایل اوږدوالی د دې سیند نه ضرور زیات دی، خو دا سیند د وایټ نایل نه زیاتې تقریبا 85.6% اوبه دریای نیل ته ورکوي. د دریای نیل په غاړه اگر چې د دنیا ډېر مشهور تهذیب د زرونو کاله وړاندې نه موجود و، خو چاته یې هم د منبع پته نه وه. دوستانو، دې ګران کار ته غاړه په 1857 کې یورپي سیاح ریچارډ بارټن او جان هینګټن اسپیک کېښوده. ریچارډ برټن په لاره کې د ماشو د زیاتوالي د وجې د ملیریا بیمار شو او پاتې شو، خو اسپیک حوصله ونه بایلله او جهیل وکټوریا ته یې ځان ورسولو. دغسې تر ډېره وخته پورې جهیل وکټوریا د دریای نیل د آغاز مقام ګڼلی شو. دې نه وروستو په 1951 کې امریکن جان ګوډرډ د دوه فرینچ ایکسپلورر سره په دې سفر ووتو او دا یې معلومه کړه چې وایټ نایل آغاز د وکټوریا جهیل نه مخکې دی چې د دریای کاګر آغاز دی او دا د افریقې په ځنګل کې دی. دا سفر دوی په یو میاشت کې ترسره کړو او فاصله یې 6800 کیلومتر ناب کړه. په نوي دور کې مختلفو ایکسپلوررز خپل ایکسپلوریشن جاري وساتل. په دې کې جیولوجسټ پاسکلی سکیټرو، کیاکر او ګورډن براون هم وو چې په 25 دسمبر 2003 خپل سفر شروع کړو. دا سفر په 114 ورځو مشتمل و چې په 28 اپریل 2004 ختم شو او د بلو نایل د تانا نه الکسندریا پورې د فاصله یې 5230 کیلومتره ناب کړه.
ناظرین د خرطوم په مقام باندې دواړه دریا وایټ نایل او بلو نایل میلاو شي نو بیا ورته دریای نیل ویلی شي. دا سیند بیا د نوبیا په صحرا کې روان شي او د 6 رکاوټونو نه تیریږي. دغسې د سودان نه بعد د بیرهم سیند مصر ته داخل شي. د مصر دارالخلافه قاهره نه چې وځي نو دا سیند په مختلفو شاخونو کې تقسیم شي. دې سره سره یې رفتار هم ډیر سست شي او ډیر په خاموشۍ سره بحیره روم یا میډیټرینین سی ته داخل شي. مصر کې د سودان بارډر ته نږدې د اسوان په مقام په دې سیند باندې د دنیا د ټولو نه اوچت ډیم هم سات شوی دی. دې بند یو جیل جوړ کړی چې په 2 حصو تقسیم دی. کومه حصه چې یې په سودان کې ده هغه ته نوبیا جیل ویلی شي چې د جیل 17% جوړیږي. په مصر کې چې کومه حصه ده هغه ته جیل ناصر ویلی شي چې په 83% حصه محیط دی. ناظرین د جیل ناصر اوږدوالی 550 کیلومتر او پلنوالی 35 کیلومتر دی. دواړه ملکونه دې جیل سره د سیر و تفریح ځایونه هم جوړ کړي دي چې بلها ټورسټ ورته سیل دپاره راځي. د دې نه علاوه د دې جیل نه یې د اوبو مخ ګرځولی دی او بجلي ترې هم جوړیږي. د اسوان بند په وجه د جیل ناصر نه نهرونه ویستلی شوي دي. په دواړه طرفه د 50 میل پورې علاقه سیراب کوي او زراعت دغلته ډیر کامیاب دی. هم د دې فایدو په خاطر مصر ته ګفت آف نایل یا د دریای نیل تحفه هم ویلی شي. د دې سیند په غاړه په ایتوپیا او سودان کې هم ډیمونه جوړ دي. ناظرین د افریقې صحراګانې د اوبو د کمۍ د وجې ډېرې مشهورې دي. همدا وجه ده چې دغلته په زرونو کیلومتره پورې شینکۍ په نظر نه راځي. د دې کبله قدیم او جدید تهذیب ټول د دریای نیل په ساحل باندې آباد و. هم د دې سیند په غاړه د قاهره مشهور ښار چې پکې د ټولو قدیم یونیورسټي جامعه الازهر جوړه ده هم آباد دی. دغسې دلته قاهره ته نږدې اهرام مصر د قدیم بادشاهانو مقبرې او د مصر مشهور عجایبګر هم جوړ دی. د مصر یو بل مشهور ښار الکسندریا هم د دې سیند په غاړه آباد دی. دوستانو دریای نیل په اسلامي تهذیب کې هم یو نوموړی مقام لري. د دې سیند ذکر نه صرف د مسلمانانو مقدس کتاب قرآن مجید کې دی بلکې په ډیرو احادیثو کې هم د دې ذکر موجود دی. د دې سیند سره د اسلام نه مخکې ډېرې قصې تړلې دي خو یوه واقعه پکې د اسلام دغلته د رسېدو نه بعد هم مخې ته راغلې وه. د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې چې کله مصر فتح شو او د مصر کنټرول عمرو بن عاص ته حواله شو نو د مصر خلقو عمرو بن عاص ته راغلل او ورته یې وویل چې زموږ د زراعت ټول انحصار د دریای نیل په اوبو او د دې په سیلاب کې راوړې زرخیزه خاوره دی. د زوړ روایت مطابق هغوی د اجازت وغوښتو چې یو سینګار کړې پیغله د سیند نظر کړی شي ګنې سیند به وچ شي. عمرو بن عاص د دې نه انکار وکړو او چې کله مسله ګرانه شوه نو حضرت عمر ته یې وړاندې کړه. حضرت عمر رضی الله عنه د دې غیر انساني رسم نه په سختۍ سره منع وفرمایله او د سیند په نوم یې خط راولېږو چې پکې لیکلي وو چې که چېرته ته په خپل حکم چلیږي نو مه روانېږه
او کچرتا د الله د حکم تابع یې نو د الله په نوم روان شه. چې کله دغه خط سیند کې واچولی شو نو صرف یو شپه وروسته دریای نیل کې اوبه دومره زیاتې شوې چې د زوړ مقدار نه هم ډېر بره شوې. خلقو شکر ادا کړو، د هغه رسم نه هم خلاص شو او د نن ورځې پورې بیا دریای نیل په ډېر مقدار سره بهیږي. د دې عظیم سیند اوبه په 11 ملکونو کې بهیږي او کم و زیاده 40 کروڑ خلق ترې بالواسطه یا بلاواسطه پیدا هم اوچتوي. داو د دنیا د عظیم شاهکار دریای نیل متعلق پیدمن معلومات. خپل ډېر خیال ساتئ. ژوند مو په خیر.